ويبدي ضبعه او بیرتدی اولری لری دی وساتی ضبعه اغه مټی خپل عن جنبه د خپل اړخونو یعنی په موس کې وسوي داسې وي چې دا لاسونه د اړخ سره جوخنی ترخ پکې سرګن ښکاری خدا د نارینو حکم دی زنانه به مټی د خپل بدن سره په حالت د سجدي کې جوختی ويبدي او بیرتدی وساتی ضبعه مټی خپل عن جنبه د خپل اړخونو ويجافي بطنه او بیرتدی وساتی ګډ خپل عن فخذه د خپل پتونونو دام د نارینو حکم دی د زنانا خېټه به د پتونونو سره جوختي په سجده کې ويوجه متوجد کی اصوابع رجليه اغه ګوتې د خپو نحو القبلة قبله طرف ته یعنی په سجده کې چې کله پروت نو د خپو د ګوتې به قبله طرف لراتاوي ويقول او دی وای فی سجوده په سجده خپل کې سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى پاک دې رب زما چوچته ثلاثن درې پیری دی وای وذالک ادناه او دا ادنا مرتبه ده دین علاوه دی 15 پیری وای و پیری دی وای نه پیری دی وای پکار دادی چې سړی یعنی ناتقی وی او که جفت یعنی تقی وی جوړه وی مثال په تور سلور زلی وی شپک زلی وی او ات زلی وی لز زلی وی نو پاغه کې په مسکی څه فرق ناراضي ثم يرفع راسه او بیا د راپورته کې خپل سر د سجدې نه ويكبر الله اکبر دی وی فاذا اطمئن جالسا او کله چې په اطمینان سره کینی دی جالس الناس خپ کلار کینی نو بیا دی الله اکبر وی وسجدا او به مسجده دی بعد خلک ګور سر راپورته کی پورا نیخ شوی نی او بیا بل سجدی ته زی داسې سړی موز نه کی بعض د رکوع نه سر نه راپورته کوي بلکې نیغ اله هغه بس سر راپورته کی سجدی لزیدا سی مزم نه کی بیا ګور سر ويبدي لری د ساتي ضبعه دواړه مټي عن جنبه د خپل اړخونو او طرفونو او د تشونه ويجافي بطنه او لری د ساتي خېټان فخذه د پتونونو چې دا خېټه په سجده کې د پتونونو د پاسه نه پرتا ويوجه او متوجد کی ودي ګرځوي اصوابع رجليه ګوتې د خپلو نحو القبلة طرف د قبله ته ويقول وایبا فی سجوده پسجده خپل کې سبحان ربی الاعلى پاک دې رب زما چوچته ثلاثن دریزلی وی وی وذالک ادناه او دا ادنا مرتبه ده ثم يرفع راسه بیا دې سر اوچت کړي د سجدې نه ويكبر الله اکبر دی وی فاذا اطمئن کله چې په اطمینان سره شي جالسن پناستا نو کبر بیا د الله اکبر وی وسجدا